Değişir bakışın gülüşün üzünün rengi de. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو لیدونکو که چېرته تاسو غواړئ چې د یو چا د نمبر نه د هغه د ځای معلومات وکړئ، بالکل په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یو چا د نمبر نه تاسو یو څوک زنګونه وهي، تاسو نه پوهېږئ چې یاره دغه کس څوک دی، چېرته اوسېږي او دغه کوم نمبر دی. ډېر په اسانۍ سره تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره د هغه کس ځای معلوم کړئ، هغه په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي، بالکل تاسو د هغه ځای معلومولی شئ، صرف د هغې نمبر تاسو ورکئ. نو دوستانو دا کېږي څنګه ګورئ. د مثال په طور دغه اپلیکیشن دی، دغه زه خلاصوم، دلته ګوره زه نمبر ورکوم. چې کله هم دا تاسو خلاص کړئ نو لومړی به تاسو نه پرمیشن غواړي، هغه به ورکړئ، د هغې نه پس به دا تاسو ته راشي. نو ګوره دلته کال لوکیټر دلته به تاسو نمبر ولیکئ. ګوره اوس زما لوکیشن ښیي، زه په افغانستان کې یم، نو تاسو دلته کولی شئ چې د هر یو ملک د نمبر معلومات راغستل غواړئ نو هغه ټول دلته هغه شته دي. د مثال په طور زه ګوره دلته یو نمبر میلاوم، د مثال په طور دا نمبر په دې سرچ باندې کلیک کوم. نو ګوره دوستانو دلته تاسو د هغې معلومات درکړي چې دا په افغانستان کې د اتصالات نمبر ده او په موبایل کې. نو ګورئ که دا تاسو دوستانو زوم کې نور هم ځان ته نږدې کې نو تاسو د دې اګزیکټ یعنی کوم ځای کې چې دا موجود دی همغه ځای هم تاسو ته ښیي. د مثال په طور زه اوس ځمه، د مثال په طور پاکستان کنټري کې ګورم یو نمبر، دلته زه لیکم یو نمبر لیکم، مثال په طور دا به ولیکو، صحیح ده. نو ګورئ چې کله هم دا تاسو ولیکه بیا به دې سرچ کلیک کوئ، نو ګورئ دا وایي د پاکستان نمبر، د پاکستان لوکیشن راوغځي یو فون ده. نو که دا چېرته تاسو نور هم ځان ته نږدې کوئ نو دا ډېر تاسو د هغې همغه اګزیکټ ځای ښیي. ګورئ نو چې څومره دا تاسو نږدې کوئ بالکل همغه ځای به تاسو ته ښیي چې دغه نمبر چېرته موجود دی، دغه کس چېرته موجود دی. دا د دې نه علاوه دوستانو کال فلش دلته موجود دی چې کله هم تاسو ته رنګ راځي دغه ایډ بند شي، چې کله هم تاسو ته رنګ راځي نو دلته مختلفې آپشنې دلته موجود دي. نو د مثال په طور کله تاسو رنګ راشي نو تاسو د موبایل لایټ بل شي، نو دا تاسو کولی شئ ټرن آن کړئ، زه فلحال نه کوم. نو شیک ټو سټاپ فلشینګ، نو چې کله دا آن وي تاسو موبایل وخوځوئ نو هغه کال یعنې هغه کوم هغه چې ده دا څه ورته وایي لایټ هغه به بند شي. او همداسې دوستانو تاسو کولی شئ کنټاکټ، دا هغه نمبرې دي چې تاسو سره په کنټاکټ کې موبایل کې سیف وي او تاسو غواړئ د دې لوکیشن معلوم کړئ، د دې هم تاسو کولی شئ. دلته ګورئ دغه نمبرې دي او تاسو کولی شئ چې د دې نه هم انفارمیشن ووالئ. ایریا کوډ کال بلاکر د دې مطلب دی چې یو کس تاسو ډېر زیات پتنګوي او تاسو غواړئ چې دغه کس څه کوي بلاک کړئ، رینډم نمبر نه تاسو ته رنګونه راځي نو تاسو کولی شئ چې هغه په بلاک کې واچوئ. نو ډېر خوندور او ډېر د کمال اپلیکیشن دوستانو. ګورئ دا اپلیکیشن تاسو د کومه کوئ نو دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک کړئ، هغه اپلیکیشن تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې ترلاسه کړئ. نو که چېرته تاسو د ډسکرپشن نه نشئ کولی نو هلته تاسو ته میدان شو. دا ګورو دوستانو په پلی سټور کې نشته دی، سمه ده. اوس ته تاسو ته وایم دا پلی سټور کې نشته، ډېری ملګري هغه بیا پلی سټور کې ګرځي یا کمنټونه کوي، نو دا په پلی سټور کې تاسو ته نه پیدا کېږي. نو تاسو کولی شئ چې دلته خپل براوزر ته لاړ شئ او دلته په براوزر کې تاسو ولیکئ www.egamingcity.com، دا تاسو ولیکئ. د دې ځای نه هم تاسو کولی شئ چې راواخلئ. د دې سایټ نوم شته، لاندې په ډسکرپشن کې هم شته دی. نو که چېرته ډسکرپشن نشئ اخیستلی نو تاسو د دې ځای نه کولی شئ. ګوره دغه اولنی دی، نو تاسو کولی شئ دلته پر ریډ مور باندې کلیک کړئ نو اپلیکیشن به تاسو ته اټومیټیکلی ډاونلوډ شي. ډاونلوډ آپشن یې هلته ورکړی، تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ کړئ. دلته نور ډېر زیات اپلیکیشنې هم موجود دي. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو کې ویډیو مو خوښ وي حتما سره لایک کړئ، د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.